خدای ورو سوال کړی دی دا هم دې ته نږدې دی وایي بعض خلک دا وایي چې دا یونس علیه السلام چې د کوم مهي خېټې ته ولیدلی و هغه مهی اوس هم ژوندی دی ځکه چې الله وایي چې للبث فی بطنه الی یوم یبعثون که یونس علیه السلام تسبیح نه ویلی او دعاګانې نه غوښتلی الله وایي دی به د مهي په خېټه کې وی د قیامته پورې نو د دې نه دا واضح کېږي چې دا ژوندی دی نو دا خبره صحیح ده که نه اوس دغه موږ ته څه پته دی چې اوبو کې وګورو چې ژوندی دی که مړ دی بس سوالونه فالتو سوالونه یې که نه لکه امام شعبي رحمه الله پس یو کس راغی وایي د آدم علیه السلام او د بیبي حوا نکاح چا تړلی وه د هغو له جواب ورکړي دغه واده کې زه نه وم زه به کې وایم ما به ته مسله بیان کړی او دغه شان موږ خپل یو شیخ سره ناست وو درس ټایم کې یو کس یې تپوس وکړو چې شیخ یو سړی د مهي خېټې ته ولیږي او هلته نه اوبه شتي او نه خاورې شتي دی به لکه اودس څنګه کوي طهارت به څنګه حاصلوي شیخ ورته وایي د دې عربو د شیخان چې دي خصوصا د سعودي عرب دا دوی د فرضي مسایلو نه ځان سخت لرې ساتي او حدیث کې هم دې نه منه راغلی ده نو دوی کې دا عادت دی نو هغه ورته وایي جواب وروسته ګورو داسې شوي دي نو هغه وایي لا که هغې فرض کوه دا قیسه یې پرېږده چې کله څوک د مهي خېټې ته ولیدو او پته ولګېده چې دننه اوبه نشته دغه نشتي خاوره نو بیا به راشي ما نه به تپوس وکړي زه به درله جواب درکړم دا اوس خبره شو موږ سره په درس کې یو کس کېناستو ډېر متعصبه کس و څه وخت به کېناستو هغه په دې یعنې کنې نه یم چې هغه به 4-5 کاله دي درسونه به کله نه کله راته و خو داسې تنقیدي دغه سره به یې اورېدو کوم سړی چې درس په دې نیت اوري چې زه پکې غلطیانې راوباسم یا تنقید کوم دا سړي ته الله هدایت نه ورکوي نو هغه ما نه په دې 4-5 کاله کې 2 سواله کړي وو بس زه چې جومات نه راوتم یو سوال یې ما نه دا وکړ یو ورځ راغی یاره شیخ صاحب زما سوال دی ما څه سوال وی د موسی علیه السلام د خور چې وه کله چې موسی علیه السلام مور راولېږي د موسی علیه السلام یې صندوق ته واچو او بیا یې دریاب ته غذار کړو هغه خور یې الله وایي چې د اوبو په غاړه روانه وه دې صندوق ته یې کتو د دې خور یې وایي څه نوم یو سوال هغه دا کړی او دویم سوال هغه ما نه بیا د دغې سوال نه یو کال 2 کاله بعد بیا یو سوال هغه کړی چې آدم علیه السلام کوم ځای کې ښخ کړی شوی دی قبر یې کوم ځای کې نو ما ځي سلام الله څه له ځي ته هلته کار دی د آدم علیه السلام قبر دی په 4-5 کاله کې ظالمه تا سره دغه 2 سواله دي هغه هم دی دي نو دې بعضو خلکو دې سوالونو ته حیران به شي دا په دې خصوصا د تاریخي چې کومې خبرې دي کې داسې باسند روایت اکثر نه وي نو په دې پورې دومره جوور ننوته لکه اوس دا ورور تپوس کوي چې دغه مهی مړ لکه ژوندی دی او بعض خلک وایي چې د قیامته پورې به ژوندی وي دغه مهی اوس هم شتي او د قیامته پورې به وي دلیل پې دغه دی جواب د دې مسلې دا دی چې دا صحیح خبره قرآن کې الله دا ویلي چې فلولا انه کان من المسبحین للبث في بطنه الى يوم يبعثون که یونس علیه السلام د الله پاکي نه بیانولی که نه نو د مهي په خېټه کې به د کوم وخته پورې قیامته پورې خو دا خبره غلطه ده چې دا مهی اوس ژوندی دی او قیامته پورې به ژوندی یو خو دا دی چې اهل علمو تفسیر والا علما چې دي یا لغت والا چې دي یا نور کوم علما یو عالم هم د اوسه پورې دا خبره نه ده کړې بله خبر دا د استدلال غیر صحیح ده ځکه چې لولا حرف امتناع لوجود دی په دې باندې علما او طالبان ښه پوهېږي یعنی نشو کېدی داسې الله وایي که یونس علیه السلام پاکي نه وی بیان کړی نو دی به د مهي په خېټه کې د کوم وخته پورې قیامته پورې خو دا کېدی نه شي چې یونس علیه السلام د پاکي بیان نه کړي نو چې هغه پاکي بیانوي نو هلته د مهي په خېټه کې د قیامته پورې نشي پاتې کېدی پوه شو بېګن لکه دلیل بل ښکلی دلیل یا مثال پې واله ولولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن الیهم شیئا قلیلا ای پیغمبره که موږ ته نه وی مضبوط کړی الله ورته وایي که موږ ته نه وی مضبوط کړی نو ته به هم دې مشرکانو ته کوږ شوی وی
څه نه څه به ورته کوږ شوی نو پیغمبر کږېدی شو هغوی ته نه شو ځکه چې هلته الله څه کړی الله مضبوط کړی و نو دا کېدی نه شو چې هغه دې د مهي په خېټه کې د قیامت پورې ځکه چې هلته خو هغه د الله پاکي بیانول نو حاصل د خبرې دا دی چې یونس علیه السلام مسبحینو کې و د الله پاکي بیان کړې ده د هغې دلاسه الله د مهي د خېټې نه راویستی دی د مهي په خېټه کې څه مودې دپاره و او بیا د دې څه تعلق نشتی د مهي د ژوند سره او د مرګ سره هېڅ تعلق یې ورسره نشتی بلکې موږ داسې ویلی شو چې یو سړی دی د مهي په خېټه کې د قیامت پورې او د مهی دې مړي داسې نه شي کېدی کېدی شي که نه شي کېدی لکه اوس یو سړی د مهي خېټې ته ولیدو مړ شو او هغه مهی هم څه شو مړ شو داسې نه شي کېدی چې دی پکې پروت وي کېدی شي ولې نه شي کېدی الله ته څه ګرانه خو نه ده که داسې مثال دی لکه چې ته مړی راولې او په قبر کې کېدی او هغه د قیامت پورې په قبر کې پروت دی نو دا خبره هسې یو خو داسې قسمه سوالونه ما ته داسې فایدهمن هم نه ښکاري او دویم دا دی چې دا خبره څه ده دا کمزوري ده والله اعلم